इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, سیلاب د مینې په سترګو کې چپی ووهي. هغه چې ماته شي ګویا نه د نظر په ژبه، نو د نظر په ژبه ګویایي دا ځان له یوه ادا ده چې یو سړی څومره ډېر قیافه شناس وي، نو زیاته کیدی شي چې دی به ادا شناس هم وي، دی به ادابند هم وي، او ادابندي به دی په شعر کې ښه کولی شي. نو قیافه شناسی څه ته وایي؟ د هغه په مخ کې د مخالف جنس د طرفه اداګانې کیږي، خو دی ادا شناس نه دی، ادا شناسی پکې نشته، د ده هغه سترګې نشته چې دغه اداګانې پرې وپېژندی شي. نو بیا به هر هغه شاعر کوم چې د محبوب ادا په شعر کې ډېره په ښه طریقه راوستی شي، نو هغه ته ادابند شاعر ویلی شي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، په تندي د خالونو نه لوګی شم، د شاخیل بچي په وورو کې وده دي. زه نن د یوې بلې ښایسته موضوع سره ستاسو مخې ته راغلی یم، او نن به په ادا باندې خبره کوو، په اداګانو باندې به خبره کوو چې دا ادا څه شی دی. هسې خو مونږ عام طور په شعرونو کې مونږ تاسو اورو، په اردو، پښتو، په انګریزي کې، په نورو ژبو کې مونږ اورو اداګانې، د اداګانو متعلق اورو. خو نن لږ زه په وضاحت سره دا خبره کوم د دې دپاره چې د دې نوي کل دې طرف ته پوره پام شي او په خپل شعر کې په ښه طریقه باندې راضي کولی شي. نو ادا چې کومه ده، نو دا په اصل کې د فارسي ژبې ټکی دی. د دې معنا ده انداز، ناز، اشاره، طریقه، معشوقانه انداز. او په اصطلاح کې چې دی نو هغه بیا ادا دې ته وایي چې کله څوک په ښکلي انداز باندې او خپل وجود له داسې حرکت ورکي، د وجود یوې برخې له داسې حرکت ورکي چې د کتونکي پام یا د مخالف جنس د هغه پام ځان ته راوګرځوي، نو دې ته ادا وایي. لکه اوس په دې کې التفات هم شامل دی، لکه په تلو تلو کې په شا کتل. دا په زمونږ د شاعرۍ، د اردو د شاعرۍ، د پښتو د شاعرۍ، د نورو ژبو د شاعرۍ ډېره ښه غټه برخه ده. نو التفات په تلو تلو کې په شا کتل د مینې په انداز باندې، او دغسې د زمونږ ډېرو شاعرانو، زمونږ اسلافو دا ستایلي دي. او بله خبره دا ده چې دې له هغه نومونه هم ورکړي دي، لکه قاتلانې اداګانې، شکمارې اداګانې، او دغسې مسیحایي اداګانې، او نورو مختلف نومونه د اداګانو له ورکړي دي. بله یوه خبره یاد ساتئ چې کوم شاعر په ښه طریقه باندې د محبوب اداګانې په شعر کې راوستی شي او څومره په ښکلي انداز باندې راوستی شي، نو دغه تن ته ادابند وایي، او د ده دغه عمل ته، دغه کار ته، دغه فن ته، دغه هنر ته د شاعر دې ته ادابندي وایي. نو دا ادابندي چې ده، نو دا یو پویه غواړي، دا د زړه سترګې غواړي، دا باریک بیني غواړي. دا اداګانې چې دي، نو دا په زلفو، سترګو یا په خاموشه پاتې کېدو باندې، دا خو دا زیات تر د زلفې او سترګې دا خاص کر دا په خاصه توګه باندې د ادا مرکزونه دي. او د دې سره سره غزونې، یعنې ستوماني ویستل، او بله په تلو تلو کې په شا کتل، په زلفو کې ګوتې وهل، او د مخالف جنس پام ځان ته راګرځول، دا ټولې اداګانې دي. زمونږ په شاعرۍ کې که هغه پښتو، اردو، انګریزي، د هرې ژبې چې دي، نو د شاعرانو ډېر په
خوند سره ستایلي دي، لکه او دلې نومونه ورکړي په پښتو کې، لکه قاتلانې اداګانې، شکمارې اداګانې، مسیحایي اداګانې او دغسې نورې. نو اوس هر هغه شاعر کوم چې د محبوب ادا په شعر کې ډېره په ښه طریقه راوستی شي نو هغه ته ادابند شاعر ویلی شي. او دا ادابندي چې کومه ده نو دا ډېره ښکلې، دا په شعر کې ډېر زیات خوږلت پیدا کوي. خو دا هنر، دا ادابندي دا هنر یا ادابند شاعر جوړېدل دا لږ غوندې کوشش غواړي چې په چا کې دغه صلاحیت وي. ځکه چې اوس لکه فرض کا یو تن دی د هغه په مخ کې د مخالف جنس د طرف اداګانې کېږي، خو دی اداشناس نه دی، اداشناسي پکې نشته، د ده هغه سترګې نشته چې دغه اداګانې پې وپېژندی شي. نو بیا به په ده کې دا کمی خامخا وي، د ده په شاعرۍ کې به دا کمی وي، د ده په ژوند کې، د ده په مزه اخیستو کې به دغه کمی وي. نو دغه طرف ته پام پکار دی چې یو سړی ادابند هله جوړېدی شي چې دی اداشناس وي. نو چې اداشناس نه نو څنګه به ادابند جوړ شي؟ او د اداشناسۍ دپاره انسان له پکار دی چې هغه داسې وکړي چې زیرکي او حساسیت پکې ډیر وي. او قیافه شناسی، د قیافه شناسی هنر د ته یادي. او قیافه شناسی اوس پکې دا یوه بله خبره مخې ته راله چې یو سړی څومره ډیر قیافه شناس وي نو زیاته کیدی شي چې دی به اداشناس هم وي، دی به ادابند هم وي او ادابندي به دی په شعر کې ښه کولی شي. نو قیافه شناسي څه ته وایي؟ نو هسې خو د دې خبرې ډېر وضاحت کېږي، خو مختصر دا چې قیافه شناسي هغه علم دی چې د دې په ذریعه باندې هغه پوهه ده چې د دې په ذریعه باندې یو انسان د بل انسان د کړه وړه نه د هغه د زړه حال معلوم کړي، د ده کړه وړه نه، د ده د ظاهري عمل نه د ده باطني احساسات معلوم کړي. نو دا قیافه شناسی دا هم د هر سړي خاصیت نشي کېدی. نو قیافه شناسی د اداشناسۍ دپاره ضروري ده. نو دغسې چې یو سړی اداشناس وي نو هغه به ښه ادابند شاعر هم کېدی شي. نو اوس دا یو څو مثالونه زه تاسو ته وایم د اداګانو یا د کومو شاعرانو د ادابندۍ یا د اداشناسۍ. د دې لپاره د پښتو او بیا ورسره د اردو یو څو مثالونه تاسو ته وایم. امید دی چې خوښ به مو شي او د دې خبرې زما د دې خبرو به ته وضاحت هم وشي. لکه اوس مړې سترګې غلي شونډې، د شاعرانو نومونه ورسره ناخلم. مړې سترګې غلي شونډې دغه جواب ښکلی دی. او یا په خندا کې په شا لاړه شي کږه شي، په خندا کې په شا لاړه شي کږه شي، د سپرلو هم ورته خوله اوبه اوبه شي. او معصومې سترګې د مینې د نغمو نه ډکې، معصومې سترګې د مینې د نغمو نه ډکې، ته ورته ګوره که نه خدای ګوسم کمال نه کوي. نو په دې شعرونو کې پوره ادابندي شوې ده. دا ادابند شاعران دي، اداشناس دي. او مړه مړه چې راوګورې او غلي شانتې وخاندې، مړه مړه چې راوګورې او غلي شانتې وخاندې، خدای ګومین شوی دی په دې ښکلې ادا یم. او دغسې زما یو شعر دی، زه به ورسره خپل نوم به ورسره والم چې سیلاب د مینې یې په سترګو کې چپې ووهي، هغه چې ماته شي ګویا نه د نظر په ژبه. نو د نظر په ژبه ګویایي دا ځان له یوه ادا ده. او دغسې د اردو د شعر یو مثال به زه تاسو ته درکړم چې پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کیوں. دا څومره ښکلې ادابندي پکې شوې ده. او یو بل شعر دی د پښتو چې
لو د لونګو او جنگ د سترګو، لو د لونګو او جنگ د سترګو، زه به اشر او شر لتلم او راتلم. نو دغسې بلا شعرونه د اردو د پښتو د شاعرانو د ادابندۍ شوي دي. او بله یوه خبره یاد ساتل پکار دي، که چېرې فرض که څوک لیکل کوي په ادا باندې، نو یوه دا خبره هم د لحاظ قابله ده چې اداګانې د ځوانۍ سره ډیر تعلق ساتي. او کله چې په هر یو جنس کې هغه نارینه وي زنانه وي، نو کله چې د ځوانۍ د عمر شروع کیږي، نو د ځوانۍ د عمر د اداګانې د ځان سره په خپله باندې راوړي. دا یو قدرتي امر دی، د ځان سره په خپله راوړي. لکه اوس د حمزه بابا یو شعر دی چې زی په لو لره د لاس بې اختیاره، زی په لو لره د لاس بې اختیاره، جوړ څوکۍ ته د حسن ځواني راغله. نو دا هم یاد ساتل پکار دی چې د ځوانۍ د عمر سره د اداګانې سمې پیدا کیږي. د ادا ډیر مثالونه دي، ډیر زیات مثالونه دي. خو دا ماتې نه خال خال بس دغه یو څو راواغستله. لکه دغسې د خوشحال خان خټک هم یو شعر دی چې ناګهانه یې مخ پټ بیا یې ښکاره که، په خندا یې راته وی چې جلې جلې. او د مرزا غالب یو شعر دی چې اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. نو دا دغسې ډیر شعرونه دي چې د مونږ په دې مثالونو کې پیش کولی شو. خو دومره ده چې مونږ دا یو څو ټکي زده کړو: ادابندي، ادابند شاعر، قیافه شناسی، ادا شناسی. نو دا ادا شناسی په کار دی چې په چا کې ادا شناسی نه وي، نو هغه ادابند شرم نشي کېدی. نو د دې خبرو چې مونږ که چېرې فرض که په دې پویول ځان غواړو، نو د دې خبرو خیال وساتو. امید دی څه نه څه تنده مو د اداګانو په هکله باندې، د اداګانو په هکله پوهېدلو باندې بس تاسو څه نه څه تنده ماته شوي زما په دې یو څو خبرو. او تاسو ډېره زیاته مننه. اوس اجازت غواړم، د خدای په امان او کور مو ودان.